یا الہ العالمین سوکشتا زمانہ بہتر رب دا کائناتو فرمائل آو اے موسیٰ تانشت سوک افضل پزم کا باندے بیاورتا دا اللہ دا اڑان دی عاجزی سر درخواست جمع کی یا الہ العالمین شت سوک زماد امتنا بہتر یا الہ العالمین شت سوک زماد امتنا بہتر اللہ جل جلالہ ما یلیقو بشانہ فرمائل او زما کلیمہ شتد استاد امتنا بہتر افضل امت یا الہ العالمین زما امت دی سمندر کی لارے ورکڑے داسی باب السوک ویچ زما دا امت پشانتی لاری سمندر کی ملاؤشی رب می ورت فرمائل سمندر کی لاری کول داسی امت را روان دے تا تخسم کا باندے سمندر کی لارا ملو شلا تا ورت امسا زما پو حکم باندے را ابغولا تا تا سمندر لاری درکڑے مات سمندر درخواستو کو یا الہ العالمین اللہ را ورکم کنا ما ورتویلی اللہ را ورکا زما کلیم و داغی امت در باندی تیری گی لیکن اے کلیم وورا داس امت را روان دے ما لبا رب العالمین وی دو رکاتا سجدو کی دو رکاتو کی با ما تو یا الہ العالمین من پزمک باندی لارا نغوارو منگلا دا سمندر پچت باندی لارا راکا زبورتا دا سمندر دا پاس لارا ورکا اڑی رو چتے موسیٰ علیہ السلام یا الہ العالمین زما امت دی منو سلوا ورکڑا زما امت دی یا الہ العالمین بغیر د ڈیمنا بجلی الگولا زما امت دی بغیر د چتنا دورے زنا د چت کار واغستلو زما د امت د پارا دی ترو تازہ کلی غوخ تیار کڑا ربی کائنات ورتویا زما کلیمہ وورا اغداس امت تے ستاپ امت باندی میوری زینا دی چت کار واغستلو اے زما کلیمہ ستا دا قوم سر چت با اغی وقت کی وریزی دی چت کار کولو چکل اب دوی ورطا لاندی پراتو او ما غزے باندے چی دوی بپراتو اوریز بچتوا لیکن زما داسی نبی را روان دے چی چیرتا غزی چت بور سر سم روانوی او الہ العالمین دا دمر لوی شان خواہن نبی دے نو یا اللہ دا دمر لوی شان امت دے دا امت خما تراکا دا امت یا الہ العالمین تما یلیقو بشانی ہی ہر سکولیشی یا اللہ ما سرا بیا بیز گورم یانا یا الہ العالمین دا دغی نبی دا امت دروح نسو خبری راباندی وورا ستاسی دا خبر موسیٰ علیہ السلام تو آگ اختے وا چی یا اللہ بے بے گورم بے بے نگورم موسیٰ خبری وورم اچھی دا سرنگ خلق دے ربی کائنات ورطا افرمائل اے زما کلیمہ غکیدہ اللہ جل جلالہ ما یلیقو بشانہ یو نار الگولا جواب ورطا ملاؤ شو ٹولو یو جواب راگے اگا جواب را دے لبیک اللہم لبیک وی لبیک سمنار الگوئی دینم مزیدار نار الگوئی پہر چا باندے با
خکلی خکلی ترانی لگیگی واللہ العظیم زما پا جون باندے نن می د کتاب پا مخ کی دا اولیدل کلا چی لبیک کلی مراغ للا ماتا مزدلف را یاد شوا ماتا منارا یاد شوا ماتا د حج سفر را یاد شو ماتا اغد دو جوڑی د کفن را یاد شوی یو د ځان نه لنګوال بل په وګورا خورول دغه ناره به د تور موا دغه ناره به د سپین موا دغه ناره به د انګریز د ملک نه راغلی مسلمان موا دغه ناره به د چین د ملک نه راغلی مسلمان به موا دا به د حبشې نه راغلی مسلمانانو د هغوی ناره به موا و عزیزانو خدای ته خوښه ناره ده ځکه موسی علیه السلام غوږ کېښودو غوږ یې داسې کېښودو چې دا اواز رب ما باندې د دې امت خبرې ووره رب کائنات ورته وي اے زما د نبی امتیانو اے زما د نبی امتیانو یو جواب راکئی ستاسی نبی ستاسی د پیغمبر د امت د شان لوی امتحان دے لوی عظمت دلتا پیخیگی دلتا لوی عظمت تبی انبیاء گوری جواب راکئی طول ارواحنا اللہ تپوس کئی اے زما د اخیری پیغمبر امتیانو تاسو زما آواز ووریدو کنا جواب راگے لبیک یا اللہ من حاضریو اللہم لبیک اللہ من حاضریو دا نعرے اوزل ارواح دا ابراہیم علیہ السلام نعرے تم کڑے وا اچھا آغازو کو جبل ابی قبیس باندے نو التم دا جواب ملو شو او چې کله الته دا جواب ملو شو نو دا جواب د موسی علیه السلام غوګونو تم را رسیدلو موسی علیه السلام ویل یا رب د دې امت اعمال بسنګوي زما امت خو روجي ډېرې نیسي موسی علیه السلام امت بلا روجي نیولې او د اعمالو په اعتبار سره ډېر وړاندې موسی علیه السلام ته زما رب فرمایل زما کلمه اغوی بانی یو میش راولم اغی تا دا رمضان میش ہوئی پا دے رمضان میش کی دا اغوی دا امتی و سجدہ رب ورطا ہوئی ماتا دا بنی اسرائیل دا پیغمبر دا زر و سجدونم بہتر ادا اللہ اکبر کبیرہ ستا سجدہ سمر اوچتا دا ستا نن دا امتحان و رضی دی پرچی صحیح ورکول پکار دی اللہ جل جلالہ دوڑان دی خپرچا ورکول پکاری بے با ارمان کو بے با دا پرچو ٹیم را نتیری نن مونگا میں شراغلا اکثر زبازی خلو بے ہوئی روجہ را بے روجہ راغلا بے روجہ راغلا زچے زیر علاجم نو آغا تویل چگوار روجہ کے بے احتیاط کے مالو خدای دی راولی بے با گورو ورسر انشاءاللہ اخو چی مانا لارے نو اخو زپا زان نو ما جہان نے پہ جندو ما ټول منظوره په کټ کې کول چې کله تا ته په مخ باندې بل څوک اوبه اچوي تا ته لاس بل څوک وینځي نو هغه داسې وخت ما روژه نه شو نیولی ما ویل خوند خدا کوي چې په عظیمت باندې عمل وشي تاسې ته هم امرونه څومره چې بیماران یې کلک عزم او اراده وکړي انشاءالله روژه به نیسو دا عزم وکړي چې روژه به نیسو انشاءالله الله ډېر غیرتي دی روجه دا چا حکم دے دا چا حکم دے او یاد ساتي چې روجه له خدای کم شان او مقام ورکړي والله موسی علیه السلام خبره مې زګه وکړه چې د موسی علیه السلام دا خبره زمام ډېرې خوښې شولې الله د دې اوسو خبره خو را باندې ووروه نړومبۍ خبره د امت داوا چې خدایا موږ ستا هر حکم ته حاضر یو کمنګ باندې د روزي حکم راغې روزه بدی نیسو کمنګ باندې زکات حکم راغې زکات بدی ورکو کمنګ باندې د حج حکم راغې حج بدی کو کمنګ باندې jihad حکم راغې jihad بکو کپمنګ باندې د دې حکم راغې چې ځان او مال ټول ما ترا کرب موږ دی قرباني تم تیار یو د لبیک اللهم لبیک مقصد خدا نن ستاسو او زمونږ د پاره دانن چې کومه جمعه ده عزیزانو عمده قرنګ د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په حیات طیبه مبارکه کې
دا سے اخیری جمعہ راغلا دا رمضان المبارک سبا شروع کی دلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پا خطبہ کی دا تقریر کو اے صحابو یاد ساتئی چھ پا رمضان المبارک کی دا چا بخنہ اونشی نو دا سڑے ازلی بدبخت انسان دے ازلی بدبخت دے یا دا بخل لکی گی او چې د چا والدین ژوندي یا یو د والدینو نه او د خپل خدای ځان او نه بخلو دام ازلی بدبخت دی دی بم بیا د بخنه قابل نه جوړیږي نو د چا چې مور او پلار ژوندي یا پلار ژوندي مور وفاتی یا مور ژوندي وی پلار وفاتی نو عزیزانو ما اسی و سوچ کولو اگر چې په دې دینی مسائلو کې با هغه سوچ نه کوي بلکې خیر طرف ته بوزي یو خو زمونږ د نوی رڼا والا د مولیانو سوچونه دي که مولیان نه دي بل سیدي الله دې رحم یاره د امام بخاری د حدیث تعارض د قرآن سره راغلی زوی دا حدیث منم که د قرآن آیاتو منم بدبختا دینه پته اولګېده چې ته تش لالای لالا دا تعارض د حدیث او د آیات په منځ کې نه دی راغلی تی په حل پوهیږي نه تا ته د حل کولو علم نشتا که تا ته د حل کولو علم وی به دا ټکی نه کولو امام بخاری خو مفسر د قرآن دی ټول وی الحمدلله امام بخاری مفسر د قرآن دی اکلم داسې حدیث به نه راځي چې د هغې د تعارض د قرآن کریم د آیات سره راشي خو د دې مثال دا دی زه چې اوس په امام بخاری رحمه زه خو پرېږده امام بخاری رحمت الله علیه پرېږده امام بخاری رحمت الله علیه پرېږده ادنا نه ادنا علم چې د حدیثو په عبارت باندې یو ځل شونډې خوځېدلي عبدالمتین به ورباندې اعتراض نشي کولی او نه کوي ورباندې زما ایمان دی به امام بخاری چا چې هر یو حدیث ته مور اورور ورسره لاړل حج ته حج ورسره وکړو خوشاله وي زه ان شاء الله محمد بن اسماعیل به مونږ سره ځي کلی ته به را سره ځي ایزانو مدینه منوره کې یو جومات هغې ته مسجد امام بخاری وی رحمه الله ما د یو عربي عالم نه تپوس کوم ویل دا هغوی دا څیزونه ډېر نه کوي نو ما ته وایي چې دا د امام بخاری رحمت الله علیه د درس حدیث د زده کړې ځای او دلته امام بخاری رحمت الله علیه احادیث مبارکه یاد کړي دي نو په دې ځای باندې په دې جومات نوم هغه ایښودلی شوی مال الحمدلله د چا د احادیثو ذخیره چې د آقای نامدار فخر موجودات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې شوي په هغې باندې به څوک اعتراض کوي نو عزیزانو بعضې وخت کې داسې خبرې راځي دې ته به سوچ نه کوئ دې خبرو پسې به نه ګرځئ سوال درته کوم په میډیا باندې د هر چا خبرې مه اورئ ته ټول نشي کولی خبرې به د هر چا نه اورئ نو ما ته یو ملګري موبایل وکړو چې مولوي صاحب ما ته روژه کې لږ تکلیف دی نو ما له خندا راغله ما تا لږ ډېر زړه ورته والی دی وایي نه چې که نه زما د شګر بیماریم ده او زه چې اوبه دومره ټایم کې اونس کوم نو ما له روژه کې تکلیف وي مال مقصد دی څه دی وایي که زه به دا روژې خورم نه څنګه چل دی نو ما تا روژه نیولې روژه دې نیولې غصه شوم ورته وایي نه نو ما له روژې ته خو له هفته دوه هفتې پاتې دي د خدای بنده اوس نه ورته احرام مه تړه چې زه به روژې خورم ما ته ووایه چې مولوي صاحب دعا وغواړه جمعې په ورځ ډېر نیکان خلق راځي چې الله زما روژه ما ته الله اسانه کی تاسې وایه داسې مه وایه زه به روژه خورم تاسې ته هم امرونو کور کې بیماران دي تاسې بیماران یې خدای هم د بیمارونو سره زما نجات نصیب کا خو ټول به وایي چې روژه به نیسو انشاءالله او ډېر د افسوس خبره ده لا روژه نه ده راغلې او موږ ورته وایو چې یاره څنګه چل پکو نو بیا به دې امداس شي نو بیا به بیمار شي بیا به دې ته برابر شي روژې دپاره به انشاءالله احرام ترو نو ما ملګرو ته ویل دې حدیث کې دوه خبرې ډېرې اهمې خبرې دي یو خبره دا ده چې سردار کونین
دا هغی امین ویل دعا پا جبرائیل باندے دلالت پا دے خبر باندے کہ چھ دا دعا رد کی گینا دا خیرہ قبلی گی رد کی گینا عزیزانو محبوب بھی منبر باندے لنبئی پوڑے باندے خپک دی محبوب علیہ السلام وی آمین عزیزانو کلاچی دویمی پوڑے باندے قدم دی محبوب فرمائے آمین نن پدی دو خبرو باندے لگرنا اچو صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ مورو پلار موترن قربان شاہ نبی الرحمہ زما محبوب خودیر مشفق او مہربان نبی دے و زما نبی کی عاجزی سمرہ دا زما محبوب دا عاجزی پا حسن اللہ دا سی خیستہ کڑے اگر دانوی چھ زوز برابر نیم ولیم تپوسو کو صحابہ کرام صلاغم بھی نہ کولا اسی او خبر آیا دا شو نبی علیہ السلام یو زلی یو موقع باندے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہی زمان اس دیر زید کمزور ہے سفر دیرو و دا نبی علیہ السلام عادت طیبہ مبارکہ بداو چھ دی بردو سورلو نرست روان امیر دا قوم با منگل تعلیم پا دیر آکئی و چھ امیر پا دونیم سو گاڑو کی پٹ روانی ندی امیر لتا ورطلیش دینا تپوس کولیشی دانن چھ زمان مسائل نہ حل کی گی من قاضی لنشت لے من قاضی تا ادرے دے نشو قاضی لٹیم نشتا چھ زمان خبر ووری زمان امیر تا ٹیم نشتا چاگا مالا ٹیم راکی عزیزانو سرداری کونین انس بن مالک وی دی دوران کی زمان اوخا اگا کی ہوتا بس ڈونگی خخی کڑیو دڑیر ستو مانتے دے وجہ نے اوچتے دیا نشو زمان خیل دار آگا چی اوخا می گندے لارا حلاکا شو یو خوابل خوامیلی دل وی نظر میں پریوتو پا نبی الرحمہ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی نظر میں پریوتو حضور پاک علیہ السلام وی غزے کی چو اولی دلمزا ندخپل سورلی نخ کتشو پزمکہ بانی تشریف فرماشو انس ابن مالک وی ماتا زماد نبی شان ماتا زماد نبی تعلیمات ماتا زماد نبی عجز ماتا وی اے انس ابن مالک اے انسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی سرلی توالار ماویل مور می درن قربان شاہ پلار می درن قربان شاہ سرلی زمات للے نشی سرلی زما قدم غستلے نشی سرلی زما پرے وطلا ارسم رزور لگو ما سرلی اچتی گینا انس بن مالک ہوئے تزما پا سرلی باندے سور شاہ ستا سرلی مال پریدا ماویلی اید اللہ حبیبا داسی کی دلے نشی تبخبلا سرلی باندی لانشا سرداری کونین سروی داسی او لختوا کگو داسی سری کو زما اوخی تیوڑان دیکو اوخی توی اے دخد مخلوقا تدیو مجاہد دلان دی داغ سر لیوے دا اللہ رب العالمین پہ حکم باندے پاسا انس بن مالک وی واللہ ما بخپل اوخا اگی وقت کملی دلا چی ما بخوز اولادی بسر لاندے کولو او چی دا سرداری کونین دا خوان ورتا اشارہ وشو اوخا ادرے دلاو دا سی خو ندرے دا
وی زور کولو وی زب حضور پاک علیہ السلام ما ته ویل ز سور ش سورلی باندې دي ستا سورلی خو تکړه ده وی چې په سورلی سور شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک له زور اند کېدلم نه ما کوشش دا کو چې خپل سورلی کنټرول کم لیکن زما سورلی زور لګولو مخ کې بتللا او قسم خوري انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وی زما سورلی د نور مرګرو سرلون وړاندې کېدلا خو چې سردار کونین سورلی براغلا ما با پړې زور کول چې دنه وړاندې نشي وی اخر دا ویل چې اے د خدای مخلوق دا کې دومره حیا نشتا چې نن د چا د برکت تا زو طاقت ملو شو ته داغي اوخنه مخ کې کېږي وی ما ته یو جواب ملو شو چې دا आवाज د چاو وی ما ته وی چې زه دی وجنه وړاندې کېږم چې په سردار کونین باندې دې طرف نه گزار ونشي اوخ کی الله دومره انس ابن مالک وی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سو موقع لیدلې چې د کم ملګری بس سوارلی خراب شو د بو تخپل سوارلی پر خودلا نو دینه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عاجزی انتها لګوي تاسو زمان نبی الرحمه صلی الله علیه وسلم عاجزی په دغه انداز وا نو صحابه کرام ته پوس کوي مور او پلار مدرنه قربان شه تا خو کلم داسي ندی کړي چنن په منبر باندې تشریف فرما کېدلې نړم به دی ول امین به دی ول امین محمد علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی عزیزانو نقطی له سوچ پکار دے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وی ہلاک دشی اغه سوک چې په رمضان المبارک راغی او دی په الله باندې ځان اون بخلو الله دې هغه کس هلاک کی سرداری کونین وی ما د جبرائیل امین په دعا باندې کلمات د دی ول امین بیا دویمه پوړې باندې ما قدم کې خودلو جبرائیل امین عرض کو یا الہ العالمین هلاک دشي هغه څوک چې د چا والدین ژوند وي یا یو د والدینو نه ژوند مور ژوند وي پلار مړ وي پلار ژوند وي مور مړ وي او د انسان په الله ځان اون بخلو دغه کستم هلاک شي عزیزانو او دو نقطو ته سوچ پکار دی چې دعا د جبرائیل امین وي او امین د جناب محمد رسول الله وی رد کیږي به قبلی کی به دعا او تاسو جواب راکړي قبلی کی به کړه خامخا قبلی کی دا خو زمون ایمان دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نو اس میں نو ما سوچ کولو اور ما مخ کې خبرو هغه باندې بل خو لاړم چې ګوره زما دا سوچ نه دی بیکار سړی ما کمزور انسانم اسه زین دی خبر راغلا ما ول دی رمضان سره والدین ولی اوتړل والدین ته په دې رمضان کې شیطان خو تر دا غټ تړلې شو دا لاندې مردارانی دا کشرانی کولاو دي قاضی بابا رحمت الله علیه الله دې په قبر کروڑها انوارات را اوري زما د تفسیر استادو هغه مبارک وزل روزه کې زمونږ غالبا ولسم روزه نو ترجمه ته ناستو نو یو طالب هغه باندې داسې تاویدو په درس کې بعضی طالب غریب یې به تکلیف او بیماری به وا نو قاضی بابا رحمت الله علیه زمون استاد محترم هغه روغوند داسې هغه به عجیبه خبره کوله او خبره به د خاندان نه کوله اب خبر نه خاندل و یاره داسې چل دی چې شکر الحمدلله چې دا شیطانان خو دا غټان تړلې غنی ورکه دا غټان نه وې تړلې نو ول دي کونړ مولا سره په منګه سکولې دا خو الله کې په سلو پړم چارا ټینګ کړي هغه د کونړ هغه طالب هغه چې ول نه خو ماته روغوند داسې غلې شو و یو کونړ مولا ته هم داسې کله یو خوا مخواله کله بل خوا مخواله لکه نن واړه شیطانان ټول ستا بوګه باندې ناشتي درس دې نه پریدي نو ما سوچ کولو چې خدایا دا خو واړه را پریخي غټان خو تړلې دي منګ په دې رمضان کې خزي سره جګړای ما په مخ کې جمعه باندې اشاره ورته کړې او دعا کې مې ورته وکړه زما یو مسافر رور دی مال ملک نوم ناراضي خو نومي شاولي چې صاحب دی غالبا
او ما کې بل غم دا دې زنوم تاسو نکوم د موبایل نمبر هم چانه نالم زګه خلق به میش کې دوه میشو کې مولیانو نمبر ډېر کولاوي دز غپی سیوا زما په دې ټوله میش کې به ټولم دا ګیله او موبایل دې بند سو بیمار موسم اسم بوج را باندې نو هغه موبایل کول مولوی صاحب مال جیوایا وای دعام در نغوارم خو دی خلقو ته وایا چې د ولګي د ختمېدو د تند د ختمېدو یو آسان علاج ورته وخایا ما ویل وای څه علاج ورته وخم الله دې مسافرو ژوند کې برکت واچي د داسې مسافرو دا سرونه دي الله زما خوشاله ساتي چې مال د بار ملک نه د راډو غړې په ځای باندې داسې زیری راکې ماته د خمو بیل درالې ګلو په ځای داسې د عبرت نه ډکا خبره او کې نظم داسې مسافر ما وده ملتانه ز قربان شم ما ته وی مولوی صاحب څوک چې سلسله درود شریف وای که درې ورځې مروټي او نه خړلا او درې ورځې او به ونسکلې او دې تګه یا وګه شو وای چې سوې مال دی وای ان شاء الله ما ور باندې تجربه کړی دا او الحمدلله د درود شریف په برکت باندې چې زه ویم نو هغه دا دی چې ما الحمدلله وزلی راته ویل یا 15 ځلې زما ملاقات د امام الانبیاء سره وشو درود شریف با په دې باندې بخپل ان شاء الله روزه کې تند ماتو جګړه بسر راځي مور ته وای یاره مور دا دماغ مې د توران شو بعضی بچی مور ته سوې مور دا دماغ مې د توران شو او بعضی بچی ورته وای مورې قدم زما په سینه کې دا مورې زما په تلی قدم کې دا زمکه باندې اسنه چې کانه نه استخبار باندې خو بنشي او څور د سوي دماغ دې را خراب کړ دام زوی دی یاد ساتي د چا بچي چې مور تا خپل پلار تا د عزت او د ادب په احترام او درېدل او کې ناستلې د غربت نه الله مالدار کړي زما یو ورور دی نو مینالم دا غپلار چې ناشتي د خدای په ذات قسم کوم هغه تیزه خبره اوسه پورې نه دګړي زما مخ کې نه کوي پلار ناشتي اوس هغه ګورم اړم چې دې بده پلار په خبره باندې جرح وکي اکثر وي استاد ګوره خپل ما پلار ډیر دماغ برابر نه دي زم ستا دماغ برابر نه دي چې ته روغ او ناروغ نه پیژنې هغه زوی هغه مور هغه پلار چې د زوی او د لور نه خوشاله دی به الله د غربت نه وباسي خدای ورته حلال مال ورکړي نو دای زکه دواړه یو ځای کړل